د مزار شریف په 12 ناحیو کې د سړکونو شاوخوا د ډبرو کارولو او د اوسپنې پلچکونو د جوړولو پروژو چارو له بشپړېدو وروسته د ښاروالۍ لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ سکتوري او تخنیکي رئیس وایي چې پر دې پروژو ټول ټال نږدې 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. روز که ما و شما شاهد اختتامیه دو پروژه بودیم که یکی کبرستون‌ها بود که در پیشروی دفتر سرک سیاسی بود و همچنان در نواحی 2 4 و 7 و 8 و 9 و همچنان پروژه اشتیلای آینی بود که شما عملا دیدین که افتتاح کردیم. په همدې حال کې د مزار شریف د 4مې ناحیې امیر د پلچکونو جوړول د مزار شریف ښار یو له مهمو اړتیاو څخه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د دې پلچکونو جوړول به د ښار د فاضله اوبو د کانالونو د بندېدو مخه ونیسي. مخکې دا پلچکونه چې وه دا کانکریټي وه چې بند سوي وه د خلاصون طریقه نه وه، نو چې دا اوس کوم اشتیلي پلچکونه جوړ سوي دي دا په اساس ډول باندې او په هر وخت کې په هر ساحه کې چې مشکل وي هم د خلاصون طریقه یې هم د خلکو دپاره سهولت دی، هم زموږ د ښاروالۍ دپاره سهولت دی. ورته مهال د مزار شریف اوسیدونکي د ښاروالۍ د فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په ښار کې ډېرې پروژې پلي شوي دي چې د مزار شریف ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. مشکلات قبلا بسیار زیاد بود، همین آب بریزی‌ها که بود در سرک آب بندیش آب میشد. الحمدلله با یاری پروردگار و با کمک ریاست محترم شهروالی یه در پلان‌های سال گرفتن یا تطبیق شدن. شما شاهد صحنه هستین که این پلچک قبلا مشکلات بسیار زیاد بود، ایرت به حساب بازسازی کردن، اثر نو آهن پوش کردن، مشکلات انشالله از این بعد رفع است. بازسازی که صورت گرفته خصوصا سنگکاریایی که شده در زیبایی شهر چقدر افزوده. واقعا مردم 12 ناحیه کل مردم از این بسیار خرسند است و نهایت ابراز خوشحالی میکنند. د یادونې وړ ده چې د 1403 هجري لمریز کال په اوږدو کې د مزار شریف ښاروالۍ د 43 پراختیایي پروژو چارې پیل کړي دي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه 25 بشپړې شوي دي چې دا پروژې هم پکې شاملې دي.